السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه د افغانستان لوبډله اعلانه سوې ده کوم به نیدرلینډ سره لوبه ترسره کړي. ښه خبر پکې دغه داسې په دغه لوبډله کې زیاتره پکې ځوان لوبغاړي اخیستل سوي دي. نو که تاسو ورباندې خوشحاله سوي یاستئ دغه ویډیو هم در سره حتما لایک کړئ او لاندې په کمنټ کې میرویس اشرف زنده‌باد هم در سره ولیکئ. زه به تاسو ته وایم چې نن د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه د افغانستان دغه لوبډله اعلانه سوې ده کوم به نیدرلینډ سره 53 اوريزې لوبې ترسره کړي. خو دغلته که موږ وګورو زیاتره پکې ځوان لوبغاړو ته موقع ورکړل سوې ده. هغه ځوانانو ته چې مسلسل ډول باندې په داخلي کرکټ کې همیشه افغانستان ته ښې لوبې ترسره کړې دي، خو هلته به افغانستان ته ورته چانس نه ورکول کېده. خو اوس میرویس اشرف چې د افغانستان چیرمن سوی ده، دغه ځوانانو ته اول وار ته د افغانستان ملي ټیم کې چانس ورکړل سوی ده. دغه لوبډله تاسو وګورئ، په دغه کې حشمت الله شهیدي ده، رحمان الله ګربز ده، عثمان غني ده، ریاض حسن ده. دغه ځوان لوبغاړی داسې په داخل کې ډېر ښه بیټنګ ترسره کړی، ډېر زیات رنزونه یې کړي دي. دغه نه علاوه رحمت شاه ده، نجیب زدران ده، شاهد الله کمال ده، ګلبدین نایب ده، شرف الدین اشرف ده، عظمت الله عمرزی ده، رشید خان ده، قیس احمد ده، مجیب زدران ده، اکرام علی خیل ده، او د نه علاوه فضل حق فاروقي ده، فرید ملک ده، یمین احمدزی ده او سلیم صافي ده. دغه 19 لوبغاړي د افغانستان کرکټ بورډ له طرف نه اعلان سوي دي. که دلته موږ وګورو زیاتره یې ګوره پکې ځوان لوبغاړو ته چانس ورکړی، لکه ریاض حسن غوندې لوبغاړی، شاهد کمال غوندې لوبغاړی، د نه علاوه عظمت الله عمرزی، قیس احمد، اکرام علی خیل، فضل حق فاروقي. یعنې ښه لوبډله ده. که موږ وګورو زیاتره پکې ځوان لوبغاړي دي، هغه زاړه لوبغاړو ته یې بیخي میرویس اشرف کتلي هم نه دي. نو دغه لوبډله یې تاسو په نظر باندې څنګه ده؟ لاندې کمنټ کې خپل نظر هم شریکولی سئ او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی سئ.